نو چې کله مور حیاداره وي نو ضرور بچي بیا صحیح حیادار وي. دا موږ چې چغې وایو دې میندو ته چې د دې موبایلونو نه واوړئ، د دې پلیتو کپړو نه واوړئ، د دې بربنډو جامو نه واوړئ، د دې اثر په بچو باندې هم کېږي. سبا بیا سر او تندې ټکوي زما بچی زما خبره نه مني. دا لور د فاطمې رضی الله تعالی عنها او په فاطمه کې الله تبارک وتعالی څومره حیایي شوه. یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په کټ باندې ناسته ده، نوې نوې سپوږمۍ راختلې، میاشت راختلې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي فاطمه میاشت خو راختلې ده، وګوره که نه میاشت خو راختلې ده. فاطمه رضی الله تعالی عنها غږ ولکه داسې ښکته ګوري. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته بیا فرمایي بچیا میاشت راختلې ده ودې نه کتلو؟ ای بابا زه د یوې ورځې د 2 ورځو د 3 ورځو میاشت ته نه ګورم، زه ورته نه ګورم. بچیا ولې نه ګوري؟ ای بابا دې ورځې کې ته سړي ډېر ګوري، هر څوک دې ته ګوري، نو زما او د سړو نظر په دې میاشت باندې یو ځای کېږي، ځکه ورته زه په دې ورځ